ننګرهار کې به سږ کال په 15 ولسوالیو کې په 2600 جریبه ځمکه د شفتالانو له بڼونو د اټکل له مخې 9038.15 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین د تیر کال په پرتله سږ کال د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي له 3000 زیاتو بیروزګارو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د دوی په وینا د بڼوالۍ د لا ښه ترویج لپاره هڅې کوي او په راتلونکي کال کې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم په دغه برخه کې د ګټورو برنامو د پلي کولو تابع لري. د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې پر 2600 جریبه ځمکه د شفتالانو بڼونه د ننګرهار کرنې او ولګلو مالداري ریاست او همکارو برنامو د خوا نه جوړ شوي چې د اټکل له مخې به سږ کال 9038.15 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. تیر کال په 2502.15 جریبه ځمکه د شفتالانو بڼونه جوړ شوي یعنی موجود چې سږ کال په هغه کې بیا لږ زیاتوالی راغلی. دلته بڼوال هم د شفتالانو د سږنیو حاصلاتو خوښ دي خو د پیکه بازار د شفتالانو میوو څخه د ګټې اخیستنې په موخه د تولیدي فابریکو او سړو خونو نشتون شکایت کوي او له مسؤلینو د دغه ستونزو په برخه کې د رغنده ګامونو د اخیستنې غوښتنه کوي. هغه تازه شفتالو نارو شفتالو دغه مثال سړی خونې نشته ساتلو زمینه برابر نشته کې چې د جوس رانی کارخانه جوړوي نو دغه کې دغه شفتالو به اوس په 300 350 کې زموږ هغه باغ چې 1 لک روپۍ کې دی چې دغه زموږ یو باغ 2.5 لک 3 لک روپۍ په د قیمت زیات کی نو دولت نام دغه غټه غوښتنه هم دغه ده چې دغه باغونو باندې کار وشي. د شفتالانو په بڼونو کې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت ځوانان بیا خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوي او د کار په لټه بهرنیو هیوادونو ته له تګ راګرځول شوي دي. سهار تقریبا 5 بجې راځو تر مازدیګر چې دی 4 بجو پورې کار کوو موږ او د دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ د کار زمینه برابره کړو. دلته چې څوره کمه کار کوي شوکه ده چلون دی نو بیا هلته په پیټیو کې 3 رقمه کېږي چې ټاپ مال ورته وایي سنګلي او یو د پیټۍ 2 بغه دی او درېیم چې خشان دی خلطو لپاره دی. موږ غواړو چې دغه رقم نور هم د باغونه جوړ شي زمینه برابره شي. زموږ ځوانان باید چې بل ملک ته مجبور نشي چې لاړ شي لاره کې خطرونه. د ننګرهار ولایت د کرنې خونې مسؤلین بیا د کرنیزو میوو د حاصلاتو د مارکیټ او نورو برخو کې د پانګونې په موخه د پانګوالو د هڅونې خبره کوي. په ننګرهار کې د جوسو د پروسس فابریکې موږ هنخه فابریکې لرو چې عملاً فعالیت کوي کار کوي او فعالیت کوي مختلف جوس ته جوړوي او عرضه کوي. په دغه موضوع کې موږ وزارت زراعت یا د ننګرهار د زراعت ریاست هغه زیربط ادارات سره خبرې شریک کړي دي. ان شاء الله په راتلونکي کې دغه برخه کې به بیا هم د دولت توجه اړوو. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر سړي خونې شته او ځینې نیمګړي دي چې د جوړولو هوډ یې لري خو په خبره یې چې بڼوال ورته توجه نه کوي او د دې لپاره چې نغد عاید ترلاسه کړي د سړو خونو په پرتله په بازار کې د میوو په پلور ډېره تکیه کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.